په دې کې شک نشته چې علامه رشاد یو لوړ علمي او ملي شخصیت و او د خپل وقار او عزت نفس له لحاظه افغانانو کې یعنی تقریبا کولای شم ووایم چې سر یې نه درلود. زما په یاد دی چې د حزب دموکراتیک خلق د حاکمیت په وخت کې په داسې علمي سیمینارونو کې کله چې یو حزبي لوړ رتبه سړی و دا مجلس ته راتی، نو د علمي غړي یا ګډون کوونکي ټول په پښو ولاړېدل او تر څو چې هغه حزبي مقام په خپل ځای کې نوی کښېنستلی ټول په پښو ولاړ وو. اما علامه رشاد د خپل د ځای څخه د دغه حزبي مقام په خاطر نه ولاړېدل، خپل پر ځای ناست و او دغه وزیر یا لوی حزبي مقام مجبور و چې خپل احترامات په خپله و علامه رشاد صاحب ته تقدیم کړي او بیا خپل پر ځای کښېني او مجلس ته ادامه ورکړي. نو دا یو هغه مثال دی چې که څه هم شخصي جنبه لري، اما د علامه رشاد د مناعت نفس او وقار او لوړ شخصیت شي مشته.